حکمت عملی سره صحیح طریقې سره چې دا میدان ان شاء الله تعالی ډیر وخت بعد راوتی اگر چې خو لیکن دا میدان د ګټو ان شاء الله تعالی ګټو بګنه ان شاء الله تعالی چې طرف نه مونږ ته حکم راځي مونږ په هر وخت کې په هر ټیم کې د هغې تابعداري کوو او هیڅ کله به د چا له خبرو ښکار کېږو نه چې یو ملګری وایي چې یاره زما دلته کې پلان کې کس دا خبره کوي دا خبره کوي نو هیڅ قسم دا خبرې به نه کوو مونږ ته به ورور هم مخالفت کې ودرېږي تره زوی به مخالفت کې ودرېږي هر څوک به مخالفت کې ودرېږي خو مونږ به دا یوه خبره خپل ذهن ته راولو چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دپاره خپل کاز به پیش کوو خپل محنت به پیش کوو خپل زور به پیش کوو څومره خلک چې دی قوم پرستي کوي دا خو بلدیادي الیکشن دی په دې کې به د هر کور نه اکثر دو دو درې درې تنه ودرېږي زمونږ به کوشش به د یو کس دپاره نه وي چې مونږ به صرف د میر ټکټ میر روټ دپاره به کوشش کوو یا چې دی نو د یوت دپاره به کوو یا چې دی نو د چا سره به ډیلینګ کوو او یا چې دی نو خپل ووټ بل له ورکوو د هغه پسې به بل ووټ الو دا به انشاءالله مونږ نه کوو په دې ځای به ټول وعده کوو چې مونږ به د نظام دپاره او د کتاب دپاره به انشاءالله ووټ الو هر یو عالم او هر یو امام خپل د علاقې ذموار دی نو مونږ د دا کوشش وکړو چې په دې ووټونو کې د مونږه څومره چې زموږ نه کوشش کېدی شي عالي وکړو 52 ورځې مونږ سره پاتې دي 26 ورځې په دې میاشت کې دي او 26 په دې بله کې دي مونږ د انتهایي کوشش وکړو او شپه ورځ دې په ځان باندې یو کړو زه ځان ته هم یم او تاسو ټولو ملګرو ته یم چې نن د رسول پاک علیه الصلاة والسلام د نظام د اوچتولو دپاره خبره ده د هیڅ چا دپاره خبره ده نه د چا کاندیډیټ دپاره خبره ده نه د میر دپاره خبره ده څنګه چې زموږ د اتروړ حاجي صاحب ووایي دغه یوه خبره ده چې مونږ د نظام مصطفی دپاره به کوشش کوو او د نظام مصطفی دپاره دې پېرې مونږ ته موقع میلاو شوې ده چې مونږ خپل قوت وښایو چې په پي کې ټو کې الحمدلله جمعیت علما اسلام سره څومره علما کرام دي د 1200 نه زیات علما کرام دي بیا هر یو عالم سره یو محله ده که هر یو عالم خپله محله هغه سنبال کړي او د خلکو مینت وکړي او خلک په خبره باندې پوه کړي انشاءالله کامیابي به زمونږ وي هېڅ چا به هېڅوک به هم نه کامیابېږي او ټول خلک په دې یاره کې دی چې جمعیت علما اسلام به انشاءالله الله پاک کامیابوي موږ دا میشن به هر ځای ته په دې صورت رسو چې یاره دا د غریبانانو پارټي ده د علماو پارټي ده د نیکو خلکو پارټي ده دې کې موږ پرته نه ګورو سړي ته به نه ګورو خو انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې یاره خپل دا پیغام کور ته ورسو او ګوټ ته ورسو موږ چونکې لاندې الیکشن شوی دی هغې کې موږ 3 ورځې ویستې دي او ښه په تفصیل ځان یې پوه کړلی نو هغې کې چې څوک امیدوار ولاړو که د میر سیټ ته ولاړو او که خو خاص کر د میر سیټ ته چې کوم امیدوار ولاړو هغه وی چې د هر ورکر هغه که د ویلیج په سطحه دی هغه که د یو سی په سطحه دی خو هغه دې ته نه دي کتلی چې دا پلانی امیدوار ولاړ دی خو هغه هر کلي کې او په هر کلي کې الحمدلله زموږ نمایندګان شته او ښه په وافر تعداد دي دې کې که موږ یو بل لیدلی نه او یو کس باندې موږ اعتماد وکړو چې بهی فلان کې ولاړ دی هغه به انشاءالله ځان ته اوټ پیدا کوي او ګټي به دا ناممکنه خبره ده په دې کې به موږ ټول محنت کوو خپل صلاحیتونه استعمالو نو هله به انشاءالله تعالی موږ له کامیابي نصیب کېږي دا زموږ دپاره یو هغه ټیسټ کیس چې ورته وي هغه دی دې کې به زموږ پته لګي